الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب قيام شهر رمضان. در رمضان د میاشتې قیام یعنی تراو مسله راوړي. امام نووي په دې باندې اجماع را نقل کړې ده چې کله ویلی شي القیام فی رمضان، د شپې مونځ په رمضان کې، نو د دې نه مراد تراویح. څه دې مرادي؟ تراویح، التراویح په عربي کې ورته وایي. دا جمع د ترویحه ده، یعنی د آرام کولو معنی پکې پرته ده. ولې؟ ځکه چې هغوی به داسې چل کوو چې کله به یې 2 رکعاته وکړو یا 4، نو بیا به د هغې نه بعد لږه دمه کوله، بیا به نور مونځ کوو، بیا به یې دمه کوله، راحت به یې پکې اخیستو، نو ځکه دې ته تراویح ویلی کېږي. دا بنیادي مسله یاده کوي، تراویح، تهجد او د قیام مونځ دا په یو معنی سره راځي. تراویح، تهجد، قیام په روژه کې ټول یو شی دی، خو د شپې مونځ دی که نه. په روژه کې د څه مونځ دی؟ د شپې مونځ دی. د دې نه مخکې چې دا حدیثونه ووایو، یو څو مسلې. اولنۍ مسله، تراویح په کور کې کول غوره دي او که په جومات کې کول غوره دي. بعضو علماو دا ویلي وي تراویح په کور کې کول غوره دي، ځکه چې حدیث کې دا راځي چې نفلي مونځ کوم ځای کې غوره دی؟ په کور کې. خو صحیح خبره دا ده چې تراویح په جومات کې کول غوره دي. یو خو دا چې دا د اسلام په نښو کې ده، په شاعرو کې ده، نو چې راښکاره شي دا عبادت. دویم دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د هغه نه ثابت دی چې د تراویح هغې څو ورځې جومات کې کړي دي. خو بیا دې دلاسې پرېښودو چې واجب نه شي. او درېیمه دا چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه خلک راجمع کړو په کوم ځای کې؟ په کور کې، په جومات کې. عمر بن الخطاب رضی الله عنه خلک راجمع کړو، تمیم الداری، ابی بن کعب رضی الله عنهما، دوی وله امامان کړو. په کوم ځای کې؟ په جومات کې. نو دې نه ثابته شوه چې تراویح کول کوم ځای کې غوره دي؟ جومات کې کول غوره دي، او کور کې کول جایز دي. بیا دا غټه مسله ده چې دا څو رکعاتې دي. غټه مسله. د رمضان مبارک میاشت به راشي، سړی وایي چې د شپې الله ته څوک وجاړي، مونځ وکړي، په الله باندې ځان وبخي. نه، هلته به دا مسله سټارټه شي چې دا څو رکعاته ده. تراویح چې 11 رکعاته دي، او که نه چې دا 6 رکعاته دي. په دې به مناظرې روانې او د خلو نه به پشم ځي، په دغې کې ټوله جاخه روانې شي. دا مسله د پخوانې اختلافي ده، اوس نه ده اختلافي. خو دا خبره یاده کوي، یو دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت، د هغه طریقه، او یو دی یو جایز کار. خیال هم دی که نه دی؟ یو دی جایز او یو دی څه شی؟ د پیغمبر طریقه. نو د پیغمبر طریقه دا ده چې هغه د 11 رکعاته کړي دي، او جایز چې څومره کې کوه، خو هغې له به بیا نوم د سنتو نه ورکوي. لکه ګوره مشهور حدیث دی په بخاري مسلم کې دی. ابو سلمة بن عبد الرحمن وایي چې سألت عائشة رضی الله عنها، ما تپوسو کو د عائشې رضی الله عنها نه کیف كانت صلاة النبي صلی الله علیه وسلم فی رمضان. داسې حدیث دی ګوره. خو چې څوک تعصب پټۍ په سترګو باندې ولګوي که نه، دته که ته زر دلایل وموښې خو نه یې مني.
اوس ګوره تپوس د څه باره کې شوی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په رمضان کې د شپې څومره لمونځ کوو هغې ورته ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیره علی 11 رکعه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په رمضان کې او په غیر رمضان کې 11 رکعاتو نه زیات لمونځ به نه کوو واضح روایت که نه دی واضحه بالکل واضح دی امام طبرانی و روایت راوړی دی جابر رضی الله عنه وایي چې صلى بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی شهر رمضان 8 رکعات پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته امامتي را کړې وه د رمضان په میاشت کې تراویح راته کولې 8 رکعاته تراویح کړې وي څو یې کړې وي 8 رکعات نو د پیغمبر طریقه هغه څو رکعاته دي 8 د ویترو سره 11 او جایز چې څومره کې خو هغه جایز له به نوم د سنتو نه ورکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه قطعا دا نه دي ثابت چې هغه دې 10 رکعاته تراویح کړي امام ابن ابي شیبه روایت راوړی دی اکثر د بعض مولیانې ذکر کوي عبدالله ابن عباس وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په رمضان کې 10 رکعاته تراویح کول کمزوري سند والا روایت دی یزید ابن رومان وایي چې د پیغمبر د عمر بن خطاب په زمانه کې به خلکو 30 رکعاته لمونځ کو منقطع روایت دی یحیی ابن سعید وایي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه امام ته وایي چې دوی دپاره 10 رکعاته تراویح کوه منقطع روایت دی وی حسن بصری وی چې عمر بن خطاب دا خلق راجمع کړو په 10 رکعاته تراویح باندې منقطع روایت دی وی صاحب ابن یزید ویلی دی چې د عمر بن خطاب په زمانه کې به خلکو د رمضان په میاشت کې 10 رکعاته تراویح کول شاذ روایت دی امام مبارک فوری رحمه الله وی څومره روایات چې د 10 رکعاتو باره کې راغلي دي هغه ټول سندن کمزوري دي ټول کمزوري دي دا خبره موږ د علم په رڼا کې کوو تعصب دپاره نه کوو موږ الحمدلله موږ خو ګرځو په حدیثونو پسې لیوني نو چې یو حدیث ثابت یې صحیح دی زموږ سره دشمني څه شوه موږ بیا هم دا نه وایو چې 10 رکعاته ناروا دي ګورئ زما دا خبره صحیح یاده کړئ داسې نه چې بیا څوک غلطه بیانوي ما څه ووایي 10 رکعاته جایز دي سنت به ورته نه وی او سنت څو دي 11 رکعاته 8 او بیا 3 ویتر او دا به هم نه وی چې پیغمبر نه 10 ثابت دي او صحیح خبر دا دی چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه هم 10 نه دي ثابت دي جایز دي یو سړی وایي چې 10 رکعاته کوم کوه یو سړی وایي چې 40 کوم کوه 80 کوم کوه 100 رکعاته کوئ دلیل پې دا دی موږ سره مخکې حدیث تیر شو سړی خطبه کې پاسېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي د شپې لمونځ به څومره کوم په څه طریقه به یې کوم نو هغه ورته څه ووایي 2 رکعاته کوه بس عدد یې ورته وکړو نه طریقه یې ورته وښوه وایي 2 رکعاته کوه څومره یې کې د ستا مرضي ده اوس یو سړی وایي چې د پیغمبر په طریقه کومه لمونځ دا تپوس زموږ نه وکړي نو وروره د پیغمبر طریقه خو 11 رکعاته دي یو سړی وایي چې د پیغمبر په طریقه کومه نو د پیغمبر طریقه څه ده 11 رکعاته یو سړی وایي چې 10 کومه جایز دي کوئ خو لمونځ کوه پهلواني به نه کوې د بعضو دا 10 ټکی خوښ دی بس څه خوښ دی 10 موږ خو 10 کوو ته په 2 منټه کې 10 رکعاته تراویح کوې د تراویح دي که خړاوي دي ته راشه وګوره چې موږ الحمدلله 8 رکعاته کوو خو څومره وخت کې چې موږ 8 رکعاته تراویح کوو په هغې کې د دوی 8 رکعاته لمونځ کېږي ډزه 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 او بیا بهر خلک راوځي د دې سره د چا کار نشتی چې تلاوت دې واورېدو او که نه په تلاوت پوه شو که نه ویې جړل پکې او که نه خشوع وکړه نو بهر چې راوځي یاره د مولوي صاحب نن رو نه و بل وایي تیز نه و او دقه قیسې
دی جماعت کی دا ابو بلال شمار کړي دي یعنی زمونږ د تراویح 70 منټ پې لګي 80 پورې د 70 نه 80 یعنی څه د پاسه پاو باندې د پاسه ګنټه دا اوس وګورئ نو چې یو سړی نښته یو ډزړ او بیا په اخره کې روزاله او ختم مټیانو ته ډېر خوشحاله یې هلته خلک په کوم ورځ چې ختم وي که ټول به غوړ غوړ کېږي هر یو به داسې سپینه جوړه اچولي دا غم د چا سره نشته چې په دې قرآن پورې چې مذاق وشو دا د قرآن ویلو طریقه ده دا طریقه ده دا خبر تیم نه چې کوم صورت وي صرف په د مولوي صاحب د تلاوت اولنۍ ټکي اوري او یعلمون باندې به پوهېږي که چېرته یې ووایي اخرنۍ ټکي دې چې راکایي یعلمون او الله اکبر بیا ورپرېوتې په منځ کې پوهېږم نو بیا ظالمان په دې مقابله کوي انډونیشیا کې ریکارډ جوړ شوی دی 8 منټې دي که 9 منټې دي د ټولو نه غټ ریکارډ هغه د انډونیشیا د مولیانو سره دی هغوی په 8 منټه کې 100 رکعته تراویح کړي دي هغه د امام شافعي په مذهب دي بعض وایي تاسو هغه پورې نښتې کوم چې د امام ابو حنیفه په مذهب دي نه موږ هر هغه سړي پورې نښتې یو چې کار یې غلط دی موږ پکې دې ته نه ګورو چې دا څوک دی او کوم مذهب والی موږ دې ته ګورو چې کار یې غلط دی که صحیح دی نو هغه یاران شافعي مذهب والی دي ما هغه ویډیو لیدلی دی که نه خو صرف کته کېږي وبره کېږي کته کېږي وبره ته سوچ 8 منټه کې یعنی زما دې جومات کې مونږ چې فرضي مونځ کوو ما حساب لګولی دی چې کومه ورځ زه داسې لږ مختصر مونځ وکړم د ماسخوتن نو 12 منټه بې لګي 12 منټه او څو رکعت دی څلور په څلورو کې 2 سري او دا ځوانان 20 رکعته 8 منټو کې دا مذاق نه دی الله په کتاب پورې مذاق دی که نه دی مذاق دی ځکه شیخ زبیر علیزی رحمه الله یو پیر یو قصه بیانوله وی کراچۍ کې یوې زنانه جومات جوړ کړو چې الله ورته د توحید عقیده نصیب کړې وه او د پیغمبر د تابعدارۍ زنانه مالداره وه هغې جومات جوړ کړو بیا ول عالم راوستو هغه هم سلفي و نو ډېره ګټه جاښه و ځکه چې هغه علاقه ټوله د بریلیانو او د دې مقلدینو وه خیر وي هغه جاښه موږ په څه طریقه باندې هواره کړه مولوي صاحب ته موږ ووایي چې وروره ته په طریقه دعوت هم کې په حکمت به دعوت کې وایي دې کې رمضان راغی غټه جاښه وي خلک رامات شي چې مولوي صاحب رمضان خو راغی خو 100 رکعته تراویح به کوې څو به کوې 100 او که د 100 نه دي یوم کم کړه دې جومات نه به ځي هلته علاقه د هغوی وه نو مولوي صاحب غریب زور کم ځي که رسېد اخو هغه زنانه جومات جوړ کړو الله دې ول اجر ورکړي خو مسله دا چې ملګري پکې نشته نو هغه بیا علماو سره مشورې کړي دي او بزرګانو علماو پوښتنه څه وکړم یا هغو ورته ویلي دي وایي 100 رکعته کوه خو داسې کوه لکه څنګه چې موږ هغه 8 کوو کوه شه قرآن به پکې هم ښه په ارام ختم کوي هسې روژه ده یو جایز خو دي که ده موږ مخکې مسله کې چې 100 څه دي جایز دي خو 100 رکعته تراویح خړاوي نه تراویح جایز دي چې په اوله ورځ ور مخکې شو منځت نو موږ اوس وایو که نه چې 8 رکعته زموږ په 8 رکعتو کې 70-80 منټ لګي او چې بیا دا 100 رکعته شي قصه ډېره اوږده شو 2 غنټو نه به وړي چې مونځ یې ختم کوی دی جومات په دې اخري سب په دې اخري سر کې دی اولنۍ سب کې یو کس ناست وي سر یې راوچت کوي چې مولوي صاحب دا بعض وایي چې پیغمبر 8 رکعته کړي دي چې دا صحیح دي که نه دي صحیح هغه ورته یو د پیغمبر طریقه خو ده کوو خو تاسو وایي 100 رکعته نو 100 جایز دي موږ یې کوو خو د پیغمبر طریقه 8 وایي بس ټول جوماتو ته غرق شي چې 8 د هغه طریقه وه خو ته یې هم کوه که نه چې د هغه طریقه 8 وه د پیغمبر نو خو ته 8 رکعته کوه تا خو زموږ خپې ماتې کړې
دې شلو ته په دې خوشحاله دي چې دا صرف ډزه 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 کته زبر ده کته زبر ده کته زبر دې ته خوشحاله یعنې دا شل ته په ارام وکړه چې بیا وګورې څوک دې شلو ته پرېږدي که نه نو تراویح شل رکعته وکړه هېڅ خبره نه ده شل پرېږده دېرش وکړه څلوېښت وکړه خو په طریقه یې وکړه چې سکون پکې اطمینان پکې عجزي پکې د قرآن تلاوت پکې په ښکلې طریقې سره وشي عوام د دې لمونځ نه فایده واخلي بیا بعض وایي چې تاسو وایي چې شل رکعته دا نشتي دا نشتي ټکي تفسیر به کوي موږ دا نه وایو چې نشتي مطلب بدعت دی موږ وایو نشتي معنی ده چې پیغمبر نه نه دي ثابت او نه د صحابه کرامو نه ثابت دي په صحیح سند سره ها خو جایز دي نو وی حرمینو کې چې شل کوي دا ډېره ګټه مسله یادوي بل څه ورته حرمینو کې نه رایدي زموږ د عباس پښتانه چې به یې تپوس کوي هم ډېر ساده طریقه یې بازو یو ما ته ټلیفون وکړو روژه وه د نن نه څلور پنځه کاله مخکې ما ټلیفون اوچت کړو روژه ماتې نه مخکې ما السلام علیکم وعلیکم السلام حرم کې خو شل رکعته کېږي داسې په بدماشۍ ماته وایي نو مدینه وزره پوښانه خبره ته څه اوري نه نو څنګه ته وایي چې شل نشته ما د تا کوم ځای کتلي دي وي په ټي وي کې مې هم کتلي دي او تلی مې یم نو ما په کومو سترګو چې تا شل رکعته کتلي دي په هغه سترګو دې رافولېدې نه دي لیدلي په حرمینو کې په کومو غوږونو چې تا اورېدلي دي په هغه غوږونو ته چې تا چې ته په زور امین نه دی اورېدلی په حرمینو کې جنازې مونځ دلته نه دی لیدلی د کسوف او د خسوف مونځ دې نه دی لیدلی د باران د غوښتو مونځ دلته چېرته نه دی لیدلی صرف دغه یو طریقه دې راټینګه کړې ده دا په دې نه چې په حرم کې کېږي په دې چې په مذهب کې راغلی ده اصل مسله دا ده دې سره کار هم نشته چې حرم کې څه کېږي او څه نه کېږي د هغې جواب دا دی چې حرمین والے کوي خو صحیح ده نو جایز کار کوي بدعت خو نه دی جایز دی کوي ته کوې شل یو زم شل کو دلته حرمین والا په شانې کوه صحیح کوئ اقه شان تلاوتونه اقه شان جړاګانې اقه شان دعاګانې واړه پکې بله هلته دوه امامان دي لس لس رکاته کې وایي چې ولې دوی شل ویلي دي هلته وجه دا ده که چېرته د سعودي عرب علماو دا ویلې او موږ خو دلته سبقونه ویلي ټول که چېرته دې علماو دا ویلی چې دا شل رکعته سنت دي نو بیا به په ټول سعودي عرب کې وي تاسو خیال لرئ خبرې ته که نه خو هغوی دا وایي سعودي عرب ټول علما دا وایي چې سنت 11 رکعته دي نو بیا ولې په حرمینو کې شل وجه دا ده چې خلک د لرو لرو نه راځي د مانځه شوق دی د روجې میاشت ده یو کوي دې ډېر مونځ دي کوي هېڅ خبره ده زموږ خو دغه سره اختلاف نشته که زموږ خو جنګ تا سره په دې کې دی چې شلو ته به د پیغمبر طریقه نه وي ځان له شل کې کوه او بیا د حرمینو په شانې کوه که نه او هغوی په شلو باندې اکتفا نه کوي ګورئ اخري لسو کې هغوی څه کوي شل رکعته د ماسخوتن منځه نه بعد او بیا 8 رکعته تهجد او بیا 3 ویتر نو څو شو ټول 11 رکعته نو چېرته خو 11 رکعته دې پکې ونه چې داسې په حرمینو مینې نو چېرته یو ورځ پکې 11 رکعته مونځ هم وکړه که نه نو 11 رکعته خو پکې نه کوي حاصل د مسلې دا شو موږ صرف هغه باب هغه عنوان وي حدیثونه ټول پاتې شو حدیثونه به انشاءالله پر روان درس کې ووایو خلاصه د مسلې څه شوه تراویح سنت طریقه 8 رکعته د وترو سره 11 او جایز چې څومره کې جایز چې څومره کې شل کې 10 کې خو په صحیح طریقه به کې په ارام به کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د صحابه کرامو نه په صحیح سند سره شل رکعته نه دي ثابت ان شاء الله حدیثونه به تاسو پر روان درس کې واورئ الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين